د کندوز کوچنی ښار د ولسونو ګڼه ګوڼه د سړکونو د خلاصون په موخه د ترافیکو خولې ټاکل شوې سبا دوشنبې په ګران هیواد افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. دلته کندوز ولسونه په مینې سره د اختریزو اړتیاو پوره کېدو په موخه ښار ته راغلي. ګڼه ګوڼه راسره په انځور کې ګورئ. د نورو دولتي بنسټونو ترڅنګ د ترافیکو مدیریت مسؤلین او کارکوونکي د هیوادوالو هوساینې په موخه د ښاري نظم برابرېدو په پاره کار ته راوتي تر څو ترافیکي ستونزې له منځه یوسي او د ولس پر مخ لار خلاصه وي. د کندوز ولایت د مدیریت ترافیک لخوا نه د کندوز ولایت ولس ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله په جادو کې یا په سړکو باندې انشاءالله هېڅ مشکل نشته. ترتیب د لارو او د سړکونو برابر ده. نو ولس ته هم دغه تقاضا ده کوم حادثه چې لارو کې کېږي لږ زره د خپل موټرو سره د خپل موټر روانۍ سره لږ احتیاط وکړي او موټرواني لږ سره په صحیح اندازه باندې وکړي چې دغه د حادثو مخه ونیول شي. انشاءالله نور هیچ مشکل نشته. تقریبا 5 روز پیش اظهارات گرفتیم، خصوصا پلیس ترافیک قندوز 24 ساعته در خدمت مردم بوده و ما در خدمت هستیم. برای ما هیچ مهم نیست، خوشی مردم مهم است. دیگر انشالله مشکل نبوده. پرسنل ما توظیف است، وظیفه در جاده ها و کلی فعالیت کرده رایستن. مشکل نیست که برای ما شب است یا روز است، خوشی مردم کار داریم. په ورته مهال د امنیت کابو کېدو او د ښاري نظم برابرېدو په برخه کې د کندوز ښاریان بیا د امنیتي ځواکونو د ترافیک مدیریت هلې ځلې د ستاینې وړ بولي. له کندوزوالو او موټر لرونکو غواړي چې د ښاري نظم برابرېدو په برخه کې د ترافیکو مدیریت سره همکاري وکړي. حکومت څخه له خپل ترافیکو نه بیخي ښه خدمت کوي. په شپه ورځ اخته دي، بیخي هم چیرې لارې بندې سي، لار مو خلاصوي، هر مشکلات د ملت مخ ته راسي دوی ورته وړاندې دي. شپه ورځ اخته دي، خپل د ملت غمخوار دي. د ترافیکو څخه په دې وخت کې چې د اختر شپې ورځې دي او د کندوز ښار تاسو ته ټول ته بهتره معلومه ده چې یو ډېر کوچنی ښار ده. په هغو کې د رکشاو د موټرو د دې ازدحام ډېر زیات ده. موږ ولیدله چې په هر جاده کې یا مثال د امام صاحب بندر کې ترافیک ازدحام زیات ده. یو جهان مننه د ترافیکو څخه، د مدیریت د ترافیکو څخه چې زموږ دپاره خدمت کړی او شپه ورځ زحمت باسلی ده. د یادولو دا داسې مهال د ترافیکو مدیریت مسؤلین د لوی اختر په شپو ورځو کې د کندوز ښاریانو ته د ښاري پوره نظم برابرېدو ډاډ ورکوي چې د دې وړاندې هم د ترافیکو مدیریت په دې ولایت کې د ترافیک ټکسیو د تنظیم او رنګېدو خبر ورکړی و.